د یو دیندار ځوان خوندوره واقعه. یو 12 کلن ځوان و، ښکلې ځواني الله تعالی ورکړې وه. د جماعت لمانځه ته څو دقیقې پاتې وې. ځوان تلاوت کوو. کله چې د جمع لمونځ ودرېد، قرآن کریم یې ښکل کړ او په خپل ځای کې یې کېښود او په لمانځه ودرېد. ځوان د لمانځه په جریان کې په ځمکه راولوېد. په بیړه مو روغتون ته ورسوو. د بیړنۍ خونې ډاکټر خپل غوږ د ځوان سینې ته نږدې کړ. ځوان ډاکټر له لاس ونیو او په غوږ کې یې څه ورته وویل. بیا یې سر اسمان ته پورته کړ او په لوړ غږ یې د شهادت کلمه وویل او خپل روح یې د ارواحو څښتن ته وسپاره او مړ شو. ډاکټر په ژړا شو. موږ تعجب وکړ او له ډاکټر څخه مو وپوښتل هغه ځوان د زنکدن تر مخه ستا په غوږ کې څه وویل؟ ډاکټر په ژړغوني غږ سره وویل. ځوان راته وویل ځان مه په تکلیفوه، زه مړ یم. په الله تعالی قسم زه خپل ځای په جنت کې وینم. قبرونه په داسو خلکو ډک دي چې فکر به یې کاوه وروسته به دینداري غوره کړم، خو دې ته یې پام نه و چې چا د اوږد عمر وعده ورکړې ده.